ولې په هر غم کې خیر پټ وي. موږ کله ناکله د ژوند په ستونزو او غمونو کې دومره ډوب شو چې فکر کوو الله جل جلاله موږ پرې ایښي یو، خو حقیقت بل ډول دی. الله تعالی فرمایي کوم شی چې تاسو بد ګڼئ کیدای شي ستاسو لپاره پکې خیر وي. غم کله د ګناهونو کفاره وي، کله د زړونو صفا کول وي، او کله د الله جل جلاله د رحمت د دروازې پرانیستل وي. هره اوښکه چې په صبر سره توی شي د جنت په بدله کې خوندي کیږي. هره ستونزه چې په زغم تیره شي د لوړ مقام سبب ګرځي. نو وروره که ژوند کې غم درځي پوه شه چې الله جل جلاله تا نه هېروي، بلکې در سره یې ځانګړی خیر پټ کړی دی. الله جل جلاله دې زموږ ټول غمونه په خیر بدل کړي، زړونه مو په سکون ډک کړي، او ژوند مو په برکت جوړ کړي. وروره که دا وینا دې زړه ته ولګېد نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړه، له نورو ملګرو سره شریکه کړه. پکار نه دی تړل د خپل زړه په دنیا د زور